تېره اونۍ د 1445 کال د رجب المرجب میاشتې په 18مه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سیمهیزې همکارۍ تر سرلیک لاندې د ګاونډیو او سیمهیزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کوربه و. د یادې ناستې موخه د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمهیز روایت پر ایجاد او د سیمهیزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه ول. په دې ناسته کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اسلامي امارت د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محوره تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز سیمهیز اتصال او ترانزیت فرصتونو اړوند وینا وکړه. امارت اسلامی افغانستان حاضر است با کار مشترک بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل با کشورهای منطقه تعامل و همکاری داشته باشد. د هندوستان شارج دافیر وویل د چابهار بندر له لارې افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او له افغانستان سره د هند د مرستو زیاتوالي لپاره به په ګډه کار کوو. د قزاقستان استازي وویل قزاقستان د افغانستان د خلکو انتخاب ته احترام لري او موږ نه غواړو افغانانو ته د حکومت د څرنګوالي په اړه نسخې ورکړو. د چین استازي وویل موږ د افغانستان سره تعامل ته ژمن یو او وینو چې نور هیوادونه هم ورسره په بیلابیلو برخو کې تعامل کوي. د ترکیې سفیر جنک اونال وویل موږ نه غواړو د افغانستان خلک له نورو مشکلاتو سره مخ شي. له دې امله موږ دې ته ترجیح ورکړې چې افغان حکومت سره د مثبت تعامل پالیسي ولرو. د ازبکستان سفیر وویل د ازبکستان جمهوریت د ښه ګاونډیتوب له مخې افغان حکومت سره د خپلو اړیکو د لا پراختیا ژمنه کوي. د پاکستان سفیر بیا داسې وویل افغان حکومت ډېرې مثبتې لاسته راوړنې لري او نړۍ ورسره باید مشترک کار وکړي. د روسیې استازي کابلوف وویل د یو شمېر هیوادونو له لوري افغانستان ته د نویو سفیرانو لیږل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وویل موږ باید د مشورو له لارې د خپلو دولتونو لپاره د خیر او مصلحت لپاره داسې لارې ولټوو چې افغانستان یې د نښلولو او اتصال نقطه وي. د اندونیزیا استازي داسې وویل موږ له یو بل پرته نشو کولی پرمختګ وکړو. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. بلخوا د چین ولسي جمهوریت ولسمشر ښاغلي شي جینګ پینګ د چین لپاره د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د محترم مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک ومانه. ولسمشر شي جینګ پینګ ښاغلي کریمي ته د باورلیک منلو پر مهال د افغانستان اسلامي امارت د سفیر په توګه یې ښه راغلاست ووایه او په کارونو کې ورته د بري هیله څرګنده کړه. ښاغلي کریمي له یادو مراسمو وروسته د افغانستان اسلامي امارت په لوی سفارت کې رسماً کار پیل کړ.